د آزاد نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې د افغانستان اسلامي امارت د دفاع وزیر د سولې سفیر انس حقانی او ځینې نور چارواکي د اماراتو په سفر تللي دي. په تیره ویډیو کې مې درته د ځوان وزیر هغه وینا په اړه درته ویډیو جوړه کړې وه چې د افغان تجارانو سره په یو غونډه کې یې کړې وه. نن به درته په دې ویډیو کې د سولې سفیر انس حقانی هغه وینا چې په هغې غونډه کې یې کړې ده در واورو. په دې غونډه کې ښاغلي حقانی په مختلفو مسایلو خبرې وکړې. په دې ویډیو کې به د ښاغلي انس حقانی د وینا هغه مهمې برخې په لنډه توګه درته وړاندې شي. ښاغلي انس د خپل سفر د موخ څخه په دې غونډه کې یو هم په اماراتو کې د شته افغانانو د ستونزو د حل کولو د اماراتو سره د هغوی د ستونزو د شریکولو په اړه وویل. خو له دې څخه مخکې غواړو چې د ځوان وزیر د سفر د نننۍ ورځ په اړه درته ووایو. ځوان وزیر ورسره پلاوي انس حقانی نن د عربي متحده اماراتو له لومړي مرستیال سره کتلي دي. ښاغلي انس حقانی همدارنګه په خپله وینا کې وویل چې ټول هیوادوالو تجاران دي مطمئنه وي. اسلامي امارت د هیواد د آبادۍ لپاره په ډیر یو ستر پلان باندې کار کوي چې دغه پلان د هیواد د آبادۍ 10 کلن او 50 کلن پلانونه دي چې د هیواد د آبادۍ لپاره یې تر کار لاندې دي. همدارنګه ښاغلي حقانی زیاته کړه هغه ولس چې په غرونو کې د دوی ملاتړ کړی او دوی به هیڅکله هم دغه ولس هیر نه کړي او په هر ډول سختو حالاتو کې به دغه ولس تر شا ودرېږي او ملاتړ به یې کوي. الحمدلله موږ د همدې خپلې خاورې بچیان یو. موږ نه پردۍ ایجنډا لرله او نه د کومې پردۍ دسیسې ښکار شوي. الحمدلله همدغه مشران نور هلته چې په هېواد کې موجود دي د دوی د قربانیو برکت او د ولس په ملاتړ موږ تاسې بیا الحمدلله د یو لوی ظلم او وحشت څخه او د پردیو د اشغال او د پردیو فکرو څخه الحمدلله بیا ازادي وموندله. پردیو د اشغال او د پردیو فکرو څخه الحمدلله بیا ازادي وموندله. په دې لاره کې که چېرته زموږ منصب چوکۍ حکومت زموږ هدف وای ډېر شیرین ځوانان خپلوان ملګري جایدادونه مځکې د کفارو پیشنهادات فرمایشونه هغه موږ رد کړل. موږ خپله قربانۍ ورکړه الحمدلله. خاص د افغانستان هغه لوی ارزښت د افغانانو هغه چې دین دی او هغه لوی ارزښت چې هغه خپلواکي ده د دې په خاطر باندې دا د موږ تاسو د ټولو دپاره یو مشترکه خوشحالي ده او یو ویاړ دی. موږ تاسو ته انشاءالله په دې ویاړو راتلونکی نسل به هم انشاءالله ویاړي. الله دې راته او بله مهمه خبره دا ده چې ډېر دښمنان اوس په دې کې دي چې موږ ولس عامو خلکو ته تشویش ایجاد کړي. نن موږ روغ یو او ښه کارونه روان دي. موږ له یو لوی بحراني حالت څخه راوتلي ټول افغانستان وروسته له 40 کلن بحراني حالت څخه الحمدلله امنیت په ټول افغانستان قایم دی. شپې ته کولی شي 2 بجې د یو کونج نه بل کونج هېواد ته لاړ شي خو بیا هم ډېر دښمنان پټ او ښکاره په کمین کې ناست دي. هم د تبلیغاتو کوشش کوي او هم د وطن د امنیت او د ولسونو د زور کوشش کوي. ډېر چیلنجونه اوس هم د موږ په مخ کې شته. ډېر ستونزې شته. موږ په دې باندې قایل یو چې ستونزې شته خو لکه مخکې چې ما وویل د هغې لپاره په ګډه کار کوو چې هغه ستونزې په ګډه حل او باندې د خدای په فضل او نصرت باندې د ولس په ملاتړ او قربانۍ باندې الله تعالی موږ ته د ازادي او خپلواکي راکړه. دښمنان د دا خوبونه نه ویني. موږ 40 کلن 50 کلن برنامو باندې اخته یو شوی دی هېواد. تجاران دې مطمئن وي، ولس دې مطمئن وي. پرون د ما ته په جهاد مبارزه کې ډوډۍ راکوله په کور کې ځای راکول. نن زه د خپل ورور نه دا خواهش کوم چې دلته کوم مشت افغانان دي، سرمایه ګزاران دي، تجاران دي، نور خلک دي. موږ په یوازې ځان داسې نه دي کړی. د خدای مرسته ولې موږ تاسو ګډه هڅه وه. اوس به دا وطن په ګډه ابادوو انشاءالله. په دې کې به یو بل سره لاس ورکړو لکه څنګه چې مخکې یادوري وشوه. د سفر په اهدافو کې یو لوی هدف د وزیر صاحب محترم په مشرۍ کې چې د امارت وفد راغلی هغه د اماراتو همدغه افغانان چې له کلونو دلته زندګي کوي د هغوی سره د
دا زموږ په لویو اهدافو کې یو هدف همدغه و. د الله تعالی نه توفیق غواړو چې موږ وکولی شو د خپل هېواد او خپلو هېوادوالو او ولس ته په هغه توګه چې څنګه د دوی د دې وړ دي موږ د هغې سره مرسته وکولی شو. الله تعالی نه همیشه همدا توفیق غواړو. محترمو، بیا هم چونکې په داخل کې د هېواد او د ولس د خلکو سره موږ ناستې شوي دي او دا لومړی وفد راغلی هغه د اماراتو همدغه افغانان چې له کلونو دلته زندګي کوي د هغوی سره لیدنه او د دوی د ستونزو اورېدنه او د هغو په حل کې هڅه او کوشش، دا زموږ په لویو اهدافو کې یو هدف همدغه و. د الله تعالی نه توفیق غواړو چې موږ وکولی شو د خپل هېواد او خپلو هېوادوالو او ولس ته په هغه توګه چې څنګه د دوی د دې وړ دي موږ د هغې سره مرسته وکولی شو. الله تعالی نه همیشه همدا توفیق غواړو. محترمو، بیا هم چونکې په داخل کې د هېواد او د ولس د خلکو سره موږ ناستې شوي دي او دا لومړی ځل دی چې موږ تاسو دلته د هېواده بهر سره کینو، نو زه تاسو ته د ټول امارت په نمایندګۍ د خپلې خاورې، د خپل شیرین وطن، د خپل سپېڅلي هېواد د یو لویې ازادۍ او خپلواکۍ او د بریا بیا مبارکي در کوم. الله تعالی دې دا وطن نور تل تر تله د غمونو او د پردیو اشغالونو او ظلمونو وساتي. الله تعالی دې همیشه خاب و آباد لري. محترمو، چونکې په تېر شل کلنه دوره کې تبلیغات زیات شوي دي، د خپلو وروڼو ترمنځ فاصلې ایجاد شوي دي د پردیو دسیسو له وجې. فقط د دې په خاطر چې په ناپوهۍ کې د هغو تبلیغاتو ښکار شوي دي حرات کوم. الحمدلله موږ د همدې خپلې خاورې موږ نه پردۍ جنډه لرله، نه د کومې پردۍ دسیسې ښکار شوي دي. همدغه مشران نور هلته چې په هېواد کې چې زور دې رب وبکړ زوراوره مخ دې تور سو تر 12 وروسته اشغالګر مخ دې تور سو تر 12 وروسته اشغالګر مخ دې تور سو چې زور دې رب وبکړ زوراوره مخ دې تور سو تر 12 وروسته اشغالګر مخ دې تور سو تر 12 وروسته اشغالګر